کله کله ناسم پوهاوی او یا دغه د افهام او تفهیم مسله چې کله ضعیف وي، هغه سیګنل کمزوری وي او تر هغه ځای پورې په مستقیم ډول سم ونه رسیږي، بیا سوی تفاهمونه رامنځته کیږي. هیڅکله په نیمه پیغام کې او یا په نیمه فهم کې د یو ښه دوست سره اړیکه مه خرابوئ. حقیقت او واقعیت درک کړئ او وروسته له یو واقعیت او درک څخه بیا خپل تصمیم او پریکړه وکړئ. زموږ په ټولنیزو اړیکو کې یوه اړیکه تر ټولو چې ډیره مهمه ده، هغه په دغه سوی تفاهمونو کې ډیر نږدې اړیکې د منځه تللي. خاوند او میرمن 15 کاله ژوند کړی وي، بالاخره د ژوند دا کوچني مسایل دونه لوړو مسایلو ته ورسیږي، اخر به یې راځه سره جلا سو، بیا تر محکمې پورې ورسیږي. زوی او پلار دی سر نه سره خلاصوي، مور او زوی دی، ورور او ورور دی، په کوچنیو عادي مسایلو باندې دوی په سوی تفاهم کې ناست دي او یو بل ته یې شا ورګرځول دي چې ستا دا نه غواړي. دغه د ناکامۍ یوه ټکی دی. راسئ دا سوی تفاهمونه حل کړو، یو بل ته کښېنو، د زړه خبرې وکړو او ټولنې ته وګورو، انسانانو ته وګورو او واقعي اوسنیو اړتیاو او ضرورتونو ته وګورو. سوی تفاهمونه پرېږدئ. د یو چا په حق کې که تاسې ملامت یاستئ، ورڅخه بخښنه وغواړئ. بخښنه په خدای مفته ده. پیغمبر علیه السلام بخښنه خوښه کړې ده، الله تعالی بخښنه خوښه کړې ده. ګوري بار بار ګناهونه کوو، بیا هم د استغفار یا د بخښنې دعا کوو، د الله عز وجل له درباره نه امیده سوي نو زه ورته څوک یم؟ هېڅ نه یم. راسئ که تاسې ملامت یاست بخښه وغواړئ او که دوی درته ملامت دي تاسې یې وبخښئ. تر ټولو ټولنیز او د خوښۍ څخه به ډک ژوند ولرو. خدای مو په خپل کاله په خپل ښار او خپل وطن کې خوشحاله لره. السلام علیکم.